بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوهم درس کتاب قدوره مضمون فقه شریفه فصل اول دی موضوع هغه طهارت دی. په اول درس کې موږ د طهارت اړوند خبره وکړل، د اوداسه د فرضیت دلیل او د اوداسه څلور فرضونه. اوس راځو د طهارت اړوند پاته مسأله په دوهم درس کې هغه ده والمرفقان والکعبان. مرفقان څنګهلو ته ویل کېږي، دغه ځایو ته دغه ته مرفق ویل کېږي. دغه مرفقان د دواړو لاسو چې تسنیه سي دواړو لاسو څنګلې والکعبان او د دواړو پښو بیجله کې دا داخلي دي يدخلان فی فرض الغسل. په اوداسه کې پرېولل فرض دي. د څنګلو د دواړو لاسو د څنګلو پرېولل په اوداسه کې فرض دي. عندنا زموږ په مذهب د اهل تشیع په منیز باندې شیعګان هغه اودس ځکه تر دا ځکه پر لاسونه فرض بولي، هغه څنګلې پرېولل فرض نه بولي. خو زموږ په مذهب کې د څنګلو پرېولل هم فرض دي، باید څنګلې وچ پاته نسی. دوهمه مسأله والمفروض فرض کړل شوی اندازه فی مسح الرأس د سر په مسح کې. د سر مسح څونه اندازه فرض ده؟ آیات کې راځي الله جل وعلا شانه فرمایي وامسحوا برؤوسکم، تاسو پر سرو باندې مسح وکړئ. نو امام مالک صاحب وايي د ټوله سر مسح فرض ده، مګر زموږ په مذهب کې د ټوله سر مسح فرض نه ده. دغه د مخ طرف چې دی، دغه د مخ یوه حصه چې ده سر پر څلورو حصو څخه د مخ حصه چې ده نزله چې ورته وایي د نزلې مسح فرض ده. ځکه چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې دا یو مبارک صحابي دی او په کابل کې په شهدای صالحین کې دلته په کابل کې زیارت دی، په کابل کې شهید شوی دی. نو مغیره ابن شعبه دی وایي زه د رسول الله علیه السلام سره ملګری وم، موږ داسې یو ځای ته په سفر کې رالو، داسې یو کنډواله او نړېدلی ځای وی رسول الله علیه السلام هلته ورغلی، هلته یې چای جواب وکړي، د اخوا چې رالي او داسې تازه کوي. نو مسح یې وکړله پر ناسیه پر نزله باندې، نزله د مخ ته پر دغونې اندازه باندې یې مسح وکړله. نو د دې روایت څخه معلومیږي چې دا د مخ د څلورمې د نزلې دغونې اندازه مسح کول فرض ده، اما د ټوله سر مسح هغه بیا سنت ده. نو دغه مقدار د ناسیې چې دی د نزلې اندازه مسح دا فرض ده، د ټوله سر مسح سنت ده، د ټوله سر مسح فرض نه ده زموږ په نیز. دا د قدورې پسې په دوهم درس کې دغه دوې مسلې وې. نور به انشاءالله الرحمن په راتلونکي درس کې وایو. السلام علیکم ورحمة الله.